افغانستان سبا له بنګلادیش سره پایلوبې کې مخ کیږي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د بنګلادیش په کوربه‌توب درې اړخیز شلوریز سیریز کې سبا مازدیګر افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کوربه بنګلادیش سره فاینل یا وروستۍ پایلوبې ترسره کوي. دغه سیالۍ به د بنګلادیشي ډاکې ښار په شیري بنګله نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي. افغانستان په دې وروستیو کې د بنګلادیش خلاف په شلوریزو سیالیو کې برلاسی دی. د 2014 کال نړیوال شلوریز جام راهیسې بنګلادیش په ترسره کړل شوو څلورو شلوریزو سیالیو کې نه و توانېدلی چې افغانستان خلاف بریا خپله کړي، خو دوی په تیره سیالۍ کې وتوانېدل چې افغانستان څخه شلوریزه سیالۍ وګټي. هغه مهال د بنګلادیش لوبډلې مشر ویلي و چې دوی د تیرو څو کلونو راهیسې په شلوریز فارمټ کې ښه نه دي ځلیدلي او دوی هڅه کوي چې په دې فارمټ کې سیالیو کې خپلې بریاوې ترلاسه کړي. افغانستان په تیره سیالۍ کې ښه پیل ورکړی و، خو منځني لوبغاړي په توپوهنه کې په بشپړه توګه ناکامه راغلل او بنګلادیش لوبډلې ته یې یو ښه هدف ورنه کړ، خو د کم هدف سره بیا هم افغان توپ اچوونکو ښه توپ اچونه وکړه او بنګلادیش یې اړ کړ چې په 19 اوور کې یاد هدف ته ځان ورسوي. راشد خان چې په تیره سیالۍ کې ټپي شوی و، د هغه لوبېدل هم په سبانۍ سیالۍ کې شکمن دی او د تیره سیالۍ کې د ماتې وروسته ممکن افغان لوبډله په خپل سکواډ کې ځینې تغییرات هم راولي. د بنګلادیشي لوبغاړو په وینا په تیره سیالۍ کې د برۍ وروسته د دوی مورال لوړ شوی او د فاینل لوبې لپاره په بشپړه توګه چمتو دي. د یادې لوبډلې الراونډر لوبغاړی مصدق حسین ویلي چې دوی د راشد خان له توپ اچونې هیڅ ویره نه لري. نوموړی چې رسنیو سره خبرې کولې وویل د تیرې لوبې بریا دوی ته ښه ډاډ او مورال ورکړی دی او د افغاني بالرانو څخه په ځانګړې توګه له راشد خان څخه ویره نه احساسوي. نوموړي وویل بې له شکه چې د فاینل لوبې وړاندې بریا هرې لوبډلې ته یو ښه مورال او ډاډ ور په برخه کوي. زما په نظر چې کله مونږ سیالۍ وبایلو دا په معنا نه ده چې مونږ د بام له چت راولوېدو. د دغې بریا وروسته مونږ هم داسې نه یو شی چې بس په هوا والوځو. مونږ باید همداسې لوبو ته لکه اوس چې مو روانې کړي دوام ورکړو. راشد خان چې ټپي شو څوک دا نشي ویلی چې د ټپونو له کبله یې ښه بالنګ ترسره نه کړ. زه دا وایم که چیرې هغه روغ رمټ هم وي بیا به هم زمونږ له خوا ټکول شوی وی، ځکه چې زمونږ ټول پلان هغه ته و او اوس مونږ له هغه څخه کومه ویره نه لرو او نه داسې څه شته چې مونږ له باید ویره احساس کړو. مصدق زیاته کړه چې دوی په تیره غلطۍ تکرار نه کړي او خو لوبه ته به دوام ورکړي.